السلام علیکم دوستانو، هیله مند یم چې ټول روغ جوړ او صحتمند وئ. بخیر راغلی بیرته بریا پښتو ته. راځئ چې نن په اډوبي اکروبات باندې خبرې وکړو. په MS Word کې څنګه تاسې معلومات لرئ، اوسنی ډاکومنټ چې کوم خلاص کړی ورډ ډاکومنټ دی. دلته تاسې ته ښکاري کله چې تاسې اډوبي اکروبات DC انسټال کړی په خپل کمپیوټر کې، نو دغه آپشنو کې به تاسې ته دلته اکروبات هم اضافه شي. نو دا د خپل هغه فایل د اکروبات د اپلیکیشن له امله دلته هم راځي. کریټ PDF دا خو تاسې پوهېږئ چې کله وغواړئ چې ورډ ډاکومنټ PDF ته واړوئ، سو سمپلی کریټ PDF. دلته بعضې رولز او ریګولیشنز، بعضې قواعد دي چې مثال کله تاسې یو ډاکومنټ په ورډ څخه PDF ته اړوئ په ورډ فایل کې، په کوم اصولو باید تبدیل شي. نو دغه څخه کولی شئ تاسې هغه اصول چینج کړئ، لکه سیټینګز، هغه قوانین اصول چې دي، سیکیورټي، حفاظت یې، ورډ خپل کوم اصول لري، بوک مارکس. نو په دغه موضوعاتو خبرې کوو. اول راځو کنورژن سیټینګز. دغه د وختنې سیټینګز په کوم ترتیب اوسېږي، په کومه کوالټي ته غواړئ دغه خپل ورډ ډاکومنټ PDF ته واړوي. لکه دلته های کوالټي پرنټ دی، مثال دغه سایز دی، دغه سایز دی، پریس کوالټي پرنټ دی، سمالست سایز فایل دی، هر یو دی چې خوښي همغه انتخاب کوو ته کولی شي واړئ. زموږ اوس مهال همغه سټنډرډ ساتو. لاندې راځو، کله چې تاسې مثال خپل PDF اړوئ کوم اکشنز دې ترسره شي. ویو اډوبي PDF رزلټ یې وګورئ څنګه چې واوښتو، یعنې راته اوپن یې کړه چې رزلټ یې وګورم. پرومپټ فار اډوبي PDF فایل نیم. کله دې چې واړولو ما ته پیشنهاد وکړه چې دا نوم یې بدل کړم. مثال که زه وغواړم چې بل نوم ورکړم، دا پیشنهاد ما ته وکړه. او تھرډ کنورټ ډاکومنټ انفارمیشن، او د ډاکومنټ معلومات هم واړوه، لکه نوم شو. دغه موضوعات په نظر کې ونیسه. لاندې راځو اپلیکیشن سیټینګز. دغه پروګرام سیټینګز چې دی اټیچ سورس فایل دی، په وسیله تاسې کولی شئ یو بل سورس از ان اټیچمنټ دی، وصل په حیث په هغه PDF فایل سره تاسې وصل کړئ. کریټ بوک مارکس کولی شئ وصل کړئ. بوک مارک دغسې یو شکل لري لکه که ستاسو فکر وي په هر کتاب کې ټایم ټیبل دی، ټیبل اف کنټینټس دی. دا بوک مارک هم چې دغسې یو شکل دی، خو هغه په PDF کې دی، او د PDF په لیفټ سایډ کې معمولا راځي چې هغه تاسې مستقیما هغه لوکیشن ته وړي. مثال بوک مارک یو ټایټل دی په 3مه پاڼه کې، بل ټایټل دی په 15مه پاڼه کې. دا بوک مارک کوي تا ته. که ته وغواړې چې 15مې پاڼې ته لاړ شي، په سکرولینګ باندې ټایم نیسي، خو که چېرته بوک مارک اوپن کړي هلته همغه بوک مارک باندې کلیک وکړي، سو ډېر مستقیما تاسې هغې ځای ته وړئ. دې لپاره بوک مارکس استفاده کېږي. نو بوک مارکس دې کریټ شي. لینکس کولی شئ پکې اضافه کوي. او انیبل اکسیسیبیلیټي اینډ ریفلو وذ ټاګډ اډوبي PDF. وایي اجازه راکړئ موږ ته د هغه PDF سره چې ورسره وصل وي، هغه د اجازه لري چې کوم دې ورسره وصل کړه، هغه هم کولی شي دغه PDF نه تاسې اوپن کړئ. او که اډوانس ټاګینګ شي، دا بیا ځان ته یو آپشن دی، بیا دا پاس آپشن بندوي. او که چېرته غواړئ سیټینګ بیرته خپل حالت ته راشي، ریسټور ډیفالټس پخواني حالت ته یې راوړئ. راځو سیکیورټي ته. سیکیورټي کې موږ او تاسې پرون هم خبرې وکړلې چې دلته موضوع د امنیت حفاظت په اړه ده، تر څو ستاسې فایل څخه څوک مس یوز ونه کړي یا خپل نوم ورنه کړي، چینجز پکې ډېر رانولي. نو ریکوایر ا پاسورډ ټو اوپن د ډاکومنټ. پاسورډ ته باید ضرورت وي کله چې ډاکومنټ اوپن کېږي. دس از د فرست پوینټ، اول پوینټ شولو. دلته پاسورډ ورکړئ، هر څه چې ورکوئ همغه پاسورډ ورکړئ. اټس اوکې whatever you give. and when set کله چې پاسورډ ولګېدل او ډاکومنټ password is required to open the document. یو د ډاکومنټ پاسورډ ته ضرورت دی تر څو دا ډاکومنټ شي کی اوپن کی. او دلته ریسټریکټ ایډیټینګ، تاسې کولی شئ بندیزونه ولګوئ په ایډیټینګ سټاپ ډاکومنټ کې، یا څو اجازه ورنکړئ چې تاسې ټیکسټ وکاپي کړئ یا چینجز پکې راولي. نو دلته چینج پرمیشن پاسورډ، د تغییراتو د ورکولو پاسورډ. دلته تاسې پاسورډ ورکړئ، هغې نه بعد پرنټینګ الاؤډ، آیا د چاپ کولو اجازه شته؟ تاسې لیکلي ناټ الاؤډ، اجازه نه ده، څوک یې نشي چاپ کولی. چینجز الاؤډ، کم تغییراتو اجازه شته ده؟ انسرټینګ، ډیلیټینګ، روټیټینګ، کم تغییرات؟ نن، هیڅ یو اجازه نشته ده. او دلته مثال ته دا ټیک مارک کې انیبل کاپینګ اف ټیکسټ، ایمیجز اینڈ ادر کنټینټس. اجازه ورکوئ تاسې نه هغه کاپي د ټیکسټ، عکسونو او نورو کنټینټ وکولی شي. نه ټیک مارک نه دی، نه ورکوم. انیبل ټیکسټ اکسس فار سکرین ریډر ډیوایسز فار د ویژوال امپیرډ. آیا دې ته اجازه ورکوئ چې مثال تاسې دغه PDF چې چا په موبایل کې اوپن کړه، هغه کم مثال یو ویډیو ریکارډر دی، هغه ستاسې دا PDF ریډ کړی شي که نه، اکسس ورته ولري که نه، لاسرسی ولري او که نه. که چېرته اجازه ورکوئ ټیک مارک دی، او که نه ورکوئ آن ټکي کې خلاصه. او انیبل پلین ټیکسټ میټا ډیټا، آیا تاسې اجازه ورکوئ چې د ساده ټیکسټ په وسیله ستاسې دغه ټیکسټ یا کوم متن چې دی په بل ځای کې میټا ډیټا په وسیله کاپي شي؟ اف یس،
so tick mark it. If no, then cross it. راځو د word اصولو ته وبخي دغه option باید ان ټیک شي. راځو word ته. کله چې تاسو مثال یو اړولو چې وا د word څخه پی ډی اف ته اړولو دغه فیچرز په نظر کې نیسئ. convert displayed comments to notes in pdf. هغه کمنټس چې تاسو په word کې ورکړي په پی ډی اف کې څه ته واړوي؟ نوټس ته واړوي. یو شکل نوټس به ورکول کېږي په کارنرز کې. او convert footnote and endnote links او footnote کوم چې د ورکې اخر کې مثال تاسو یو نوٹ ورکړی هغه د هم واوړي او کوم لینک منګ چې وخت د اخر کې هغه د هم واوړي. convert signature fields هغه د امضا کومه برخه چې تاسو ورکړی هغه د هم پکې واوړي. ټیک مارک کوي اړوي د امضا هغه برخه د پی ډی اف مارکس کې. خو که ټیک مارک نو سیږي بیا نه اوري. دلته کرنټلی ما کوم کامنټ نه دی ورکړی نو په دې دلیل دلته نشو غږیدای. خبر البته خبري ورته کوم مثال دلته کامنټ راځي ریویور پر ځای کې او دلته کولای شي نوټس اوپن ترتیب درته راشي. کلر کوم رنگ انتخابوي په دغه شکل کې. او که چېرته غواړئ بیرته هر څه ریسټور کړئ then come to restore defaults. او دلته موضوع بیرته هماغه بوک مارک ته راځي. کله چې بوک مارک تاسو جوړوئ په پی ډی اف کې تاسو د بوک مارک راځي نو convert word headings to bookmarks. کم headings کم ټایټل یې کم عنوانونه چې په word کې ما ورکړي دي هغه د بوک مارک ته واړوئ. ټیک مارک دی. convert word styles to bookmarks. word کې کم سټایلونه چې دي هغه د هم بوک مارک ته واوړي. دا معنی ټیک مارک دی. convert word bookmarks او د word bookmarks د هم بیرته په پی ډی اف کې واوړي. نو دای طریقه ده. and finally click OK او دا ټول settings بچی شي apply شي. so basically دا د نن لپاره په word کې د acrobat هغه settings چې د application له طرفه راځي. مننه.